سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. د دې پاسپورټونو نوي کولو برخه کې نن سبا زیاتې ستونزې رامنځته شوي دي، کوم چې دې باره کې ماته زیات میسیجونه راځي، خاص کر د مسافرو کوم څوک چې ویزې لري، دوی پاسپورټونه په وطن کې ختم شوي دي او بیا دوی خواري کړې ده، دوباره یې همغه پاسپورټ نوی کړی دی، خو په همغه نوي پاسپورټ کې دوی زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د چا په نامونو کې فرق راغلی دی تیر پاسپورټ سره، د چا په پیدایښت تاریخ کې فرق راغلی دی، د چا په پښتو لیکلو کې فرق راغلی دی. نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکړم او د هغې ترڅنګ د پاسپورټو ریاست څخه هم یو غوښتنه لرم، دې کې به تاسو را سره مرسته کوئ او دغه ویډیو به اړونې ادارې کسانو ته لازمي رسوئ. دا موضوع کومه عادي موضوع نه ده، دا ډیره مهمه موضوع ده، خاص کر مسافرو لپاره کوم چې د بهرنیو هیوادونو ویزې لري. نو همدې په اساس د دې ویډیو شریکول مسؤلو چارواکو سره لازمي دي. هغه مسافر ورونه چې اوس مهال په افغانستان کې دي، دوی د بهرنیو هیوادونو ویزې لري او په داخل د افغانستان کې دوی پاسپورټونه نوي کړي دي، خو په پاسپورټونو کې غلطیانې شوي دي، د چا په نام کې غلطي راغلي ده، چا په پیدایښت تاریخ کې غلطي راغلي ده. نو دا خو تاسو واړو ته پته ده، خاص کر مسافرو ته چې په داسې شیانو کې چې غلطي راشي نو مسافر لپاره ډېر لوی تکلیف دی. اول شاید دوی ته په هوایي ډګر کې اجازه ورنکړی شي چې په نوي پاسپورټ باندې کوم شي تمدید کړی دی، دی هغه هیواد ته لاړ شي کوم هیواد چې دی ویزه لري. خو که بیا هم چېرته ایرپورټ کې ورته سوچ نشو، دی لاړو همغه درې ملک ته، مثال په ډول اماراتو ته لاړو، نو دا موږ تاسو واړو ته پته ده داسې کوم کس سبا لپاره ویزه نوي کوي، نو تاسو سوچ کوئ چې همدغه کم پاسپورټ کې چې غلطي شوې ده، نه بالکل نه، دا ډېره لویه ستونزه ده. که چیرې دا پاسپورټونه په سفارت کې اوس مهال ورکوی کېدی نو بیا خیر، بیا دومره مسله نه وه، ځکه چې عکس په سفر ته یا کنځلګرۍ ته تللی وی، هلته به یې بل پاسپورټ اخیستی وی، کومه غلطي چې پکې شوې هغه به یې سمه کړې وی. خو دا چې موږ تاسو واړو ته پته ده چې نن سبا په سفارتونو کې د پاسپورټ کاپیانې نشته، صرف هماغه سټمپ پاسپورټ یې ورته لګوي، هغې له لورې ورته پاسپورټ تمدیدیږي. نو دغو کسانو لپاره خو بیا دم نه کېږي، ولې چې کوم زوړ پاسپورټ وي هغه خو کینسل شوی وي او کوم نوی پاسپورټ چې دی هغه کې خو غلطي راغلې ده. نو کوم څه چې پاسپورټونو کې غلطیانې شوي دي، تاسو کوشش وکړئ دوباره دغه پاسپورټونه هماغه تیر پاسپورټ سره یو شانتي کړئ، تر څو په آینده کې کوم بل مشکل سره مخامخ نشئ. دلته اوس د پښتنه پاسپورټ ریاست ته مراجعه کیږي چې که یو پاسپورټ وي، دوه پاسپورټونه وي، لس پاسپورټونه وي، غلطیانې پکې شوي وي، خیر پروا نه درلودی. خو په اوسني وختونو کې کم سے کم چې د زه ایوریج ګورم تر 100% پورې پاسپورټونو کې غلطیانې راځي، کم چې نوي پاسپورټونه نوي کوي. د مونږ ته پته نشته، ځکه داخل د پاسپورټ ریاست ته مونږ یې ورغلي چې د څه وجه کېدای شي چې دوی کم چا پاسپورټ نوي کوي هغې کې دغه غلطیانې راځي. خو که هر څه وجه وي، زه د یاد ریاست څخه یو غوښتنه لرم، هغه ده چې کم یو مسافر پاسپورټ وي، دی د بل ملک ویزه ولري، که د ده تذکره پاسپورټ سره یو شانتي نه وي، خو بیا هم تاسو ورته د تیر پاسپورټ کم باندې چې د ده ویزه لګېدلې ده همغه قسم پاسپورټ نوی کوي، ځکه چې دې کسانو ته بهر کې ډېره غټه ستونزه پیدا کېږي. نو همدې په اساس کم چاته چې پاسپورټونه نوی کوئ، نو کوشش وکړئ چې همغه زوړ پاسپورټ چې کم دی همغه قسم یې ورته نوي کوئ. نو الله دې وکړي چې پاسپورټ ریاستونه دې برخې ته خوره توجه وکړي. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. حال او آباد اوسئ.